السلام علیکم ملګرو دی پیړۍ دا کرکټ ورلد کپ په انډیا کې دی او ویل کېږي داسې چې نن به قومي کرکټ ټیم تویزي میلو شي او ټول به انډیا ته لاړ شي خو دی پیړۍ قومي کرکټ ټیم ډیر ویک دی ځکه چې سلیکشن کمیټې کوم چې چیف سلیکټر دی انضمام الحق هغه ډیر ویک ټیم سلیکټ کړی دی اماد وسیم کوم چې یو کال راسي قومي کرکټ ټیم نه بهر دی هغه یو میاشت مخکې د ویسټ انډیز لیګ کې ډیر خشته پرفارمنس کړی وي دی محمد نواز وشت خو محمد نواز یو آوټ اف فارم پلیر دی او اماد وسیم د ویسټ انډیز لیګ کې څنګه بیټینګ کړی دی او څنګه بالینګ یې کړی دی دا زه تاسو ته ښیم دا تاسو وګورئ. Also quite dry, not much moisture there. Down the ground from Wasim. Clears him all the way. A Republic Bank maximum. Very much. Big shot. Did he get hold of it? Enough to go over the boundary line. Imad Wasim is playing a special knock here. Republic Bank maximum. Yeah, 5 overs to go. Struck cleanly. And goes all the way, a 50 up for Imad Wasim. High class knock from the Pakistan overseas in a tough situation. Ball him. Second delivery. Pitching wicket to wicket. And he gets the dangerous Cornwall. So again, momentum shifting. Adjusted his length. And was right on the stumps, bowling straight, which he does so well. تاسو کتو د اماد وسیم د بیټینګ او دغه بالینګ دا غد ویسټ انډیز لیګ کې کړو او محمد نواز چې کوم سلیکټ کړی دی نو هغه موجوده ټیم کې بیخي آوټ اف فارم دی او ټول ټیم چې کوم سلیکټ شوی دی نو څه پکې بهتر پلیران دي خو څه پلیران ښه دي خو هغه موجوده آوټ اف فارم دي. ویډیو چې د چا خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او که چینل باندې څوک نوي دي زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.